د اسلام ساتونکي د اسلام ساتونکي ته عالمانو، داعیانو، مجاهدینو او عوامو ته د شهید عبدالله سعید زرینی کرشي درېیمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. خلق ډیر خو عمل کم ده. قدرمنو وړونو، موږ وینو چې په اسلام تړلي خلق ډیر دي. حتی یوې منطقې او یو کلي ته چې ګورو په ډیر شمیر ځوانان سته دي چې همدا ډیر خلق سته چې اسلام ته د خدمت کوونکي نوم ورکول کیږي، خو د عمل په میدان کې په ډیر کم تعداد خلق دي. د مثال په توګه په زهرهاو مدرسې سته چې هر کال په زرګونه علماء کرام ورڅخه فارغ کیږي، خو د قتال میدان کې بیا د ګوتو په شمیر علما وینو، بلکې داسې علما هم لیدل کیږي چې خپل شاګردان د جهاد څخه منع کوي، جهاد ته بېلاري او بغاوت وایي. داسې مرشدین وینو چې خپل مریدان د جهاد په کولو رټي او جهادي عمل یې د تزکیې خلاف بللی او یوازې په تدریس، امامت او خانقاو پورې اسلام او اسلام ته کار کول محدود کړي. نعوذ بالله من ذلک. چیرته دي دغه د دین خادمین چې د مجاهدینو تربیت او تزکیه په علمي میدان کې وکړي؟ ای د دغې لارې لارویه، مبارزه وکړه، ستړیا تېره کړه، امت ته له دغه حالت څخه نجات ورکړه، د جهاد میدان له پوهانو ډک کړه. همداسې زموږ تجاران وروڼه داسې خپل تجارت کې مصروفه سي چې دین ته کار کول ترې هیر وي، او که هیر نه وي جهاد ته هم هغومره اندازه خرچ ورکوي چې د اولاد روزانه خرچه هم نه کیږي. ای زما تجاره وروره، دین ته کار کول یوازې موږ ته مه پرېږده. که په ځان جهاد نسې کولای، په مال سره یې وکړه. تجارت د خپل ژوند مقصود مه ګرځوه، بلکې مقصود دین وګرځوه. آیا ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه ګورې چې خپل ټول مال یې د الله تعالی په لاره کې صدقه کړ؟ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل څه دې پرېښودله د خپل اهل لپاره ای ابوبکره؟ ده ورته وویل خپل اهل او عیال ته مې الله او د هغه رسول پرېښوده. د حضرت عثمان رضی الله عنه ژوند ته وګورئ چې د تبوک لپاره یې ټول لښکر تنها مجهز کړ. هغه لښکر چې په زرګونه مجاهدین پکښې شامل وه، داسې څوک نسته لکه ابوبکر او عثمان. د نن زمانې لپاره هغه د شیخ اسامه رحمه الله ژوند ته وګوره چې د نړۍ د لویو مالدارانو په سر کې و. وګوره چې څنګه یې خپل کور، اولاد او مال د الله په دین قربان کړل. هغه چې د ټول امت لپاره یو جهادي صف ژوندی کړ او امت یې له شرق او غرب سره وتاړه. ای زما دیني وروره، ځان سره د نن او پرون حساب وکړه چې څنګه تیریږي او بیا فیصله وکړه. یقینا چې دا ژوند تیریدونکی دی. راسه له هغه ژوند څخه خوند واخله چې ناکامي نه لري، هغه ژوند چې خفګان، ستړیا او قرضداري نه لري. هغه د جنت او رضا ژوند دی.